Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam Afridi, English language trainer and translator. My dear viewers, in this lesson, you will learn English vocabulary in easy Pashto language. So, if you wanna learn English in easy Pashto at home, so subscribe my YouTube channel. My dear viewers, په نننۍ ویډیو کې به مونږ د انګلیش وکیبلري په اسانه پښتو ژبه کې زده کوو. که تاسو غواړئ چې په خپل کور کې په اسانه پښتو ژبه کې انګلیشي ژبه زده کول غواړئ نو زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر در سره سبسکرایب کړئ. د دې دپاره چې تاسو په اسانه او په خپل کور کې انګلیش زده کړئ. نو ټایمونه اخلم راځي چې سټارټ کوم. زموږ سره چې کوم مړیو زموږ سره چې کوم اولنی لفظ دی هغه دی سمپلیسیټي. سمپلیسیټي سمپلیسیټي SIMPLICITY simplicity. The simplicity معنی دا سادگی. سادگی. No, we can say that he likes simplicity. هغه سادگی خوښوي. My dear viewers, simplicity meaning سادگی چې مونږ ورته سادگی وایو، ساده توب، ساده والی، نو مونږ ویلی شو چې he likes simplicity. هغه سادگی خوښوي. My dear viewers, دا و زمونږ words number first. اوس په دې پسې چې کوم دویم words دی هغه دی ingredient. ingredient. ingredient, my dear viewers, INGRAINED ingredient. او د ingredient معنا دا په پښتو کې داخل شوي. داخل شوي. my dear viewers, د ingredient معنا دا په پښتو کې داخل شوي. نو مونږ ویلی شو چې cricket is totally ingrained in our culture. کرکټ زموږ ثقافت لا په بشپړه توګه داخل شوی دی. نو مای ډیر ویورز زموږ سره چې کوم انګریډینټ دی د دې معنا دا داخل شوی او د انګریډینټ بیا پوخ ته هم ویلی شي، پاخه یا پوخ. نو زه امید لرم چې تاسو به د انګریډینټ په معنا پوه شوي وئ. اوس زموږ سره چې بل کوم ورز دی هغه دی humility. humility. my dear viewers, humility په پښتو کې معنا دا عاجزي. humility عاجزي. humility. No, my dear viewers, مونږ ویلی شو we can say that infraction taught him humility. شکست هغه له عاجزي وښودله. humility. my dear viewers, humility. او د humility معنا دا په پښتو ژبه کې عاجزي. نو زه امید لرم چې تاسو به د humility په معنا پوه شوي وئ. زموږ سره بل ورز دی personality. 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 PERSONALITY personality. او my dear viewers, د personality معنا دا په پښتو ژبه کې شخصیت. personality mean شخصیت. we can say that he likes such a personality. هغه داسې شخصیت خوښوي. personality. د personality معنا دا په پښتو ژبه کې شخصیت. PERSONALITY personality. My dear viewers, he likes such a personality. د پرسنالټي معنی دا په پښتو ژبه کې شخصیت.
مایډي ووز امید لرم چې تاسو به د پرسنالټي په معنا هم پوه شوي وئ. زموږ سره بل ورډز دی نیور. نیور نیور NEVER نیور. او د نیور معنا ده په پښتو ژبه کې هیڅ کله. نیور هیڅ کله. We can say that he has never been abroad. هغه هیڅ کله بهر نه دی تللی یا هغه هیڅ کله بهر نه دی تللی. He has never been abroad. Never هیڅ کله. NEVER never. د نیور معنا ده په پښتو ژبه کې هیڅ کله. My dear was he has never been abroad. هیڅ کله. د نیور معنا ده په پښتو ژبه کې هیڅ کله. زه امید لرم چې تاسو به د نیور په معنا هم پوه شوي وئ. زموږ سره چې کوم بل ورډز دی هغه دی فیل. فیل FEEL فیل. My dear was د فیل معنا ده په پښتو ژبه کې احساس. فیل احساس. He feels better now. هغه اوس ښه محسوسوي. د فیل معنا ده احساس یا محسوسولو دپاره هم استعمالیږي. فیل احساس FEEL feel. My dear was we can say that he feels better now. هغه اوس ښه محسوسوي. FEEL feel احساس یا محسوسول. نو زه امید لرم چې تاسو به د فیل په معنا هم پوه شوي وئ. اوس زموږ سره نیکسټ ورډز دی embarrass. embarrass 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 embarrass. My dear was the embarrass معنا ده په پښتو ژبه کې وشرموي. embarrass معنا ده وشرموي. No, we can say that he does not want to embarrass you. هغه نه غواړي چې تا وشرموي. No, my dear was the embarrass معنا ده په پښتو ژبه کې وشرموي. EMBARRASS embarrass. embarrass وشرموي. He does not want to embarrass you. هغه نه غواړي چې تا وشرموي. زه امید لرم چې تاسو به د embarrass په معنا هم پوه شوي وئ. و زموږ سره بل ورډز دی unwanted. unwanted unwanted. My dear was UNWANTED unwanted غیر ضروری. د unwanted معنا ده په پښتو ژبه کې غیر ضروری. We can say that he is not unwanted. هغه غیر ضروری نه دی. د unwanted معنا ده په پښتو ژبه کې غیر ضروری. unwanted غیر ضروری. We can say that he is not unwanted. هغه غیر ضروری نه دی. My dear was the unwanted معنا ده غیر ضروری. او زه امید لرم چې تاسو به د دې په معنا هم پوه شوي وئ. زموږ سره بل ورډز دی trait. trait TRAIT trait. My dear was the trait په پښتو ژبه کې معنا ده ځانګړتیاوې. trait ځانګړتیاوې خصوصیت. No, we can say that he likes your traits. هغه دستا ځانګړتیاوې خوښوي. My dear was هغه دستا ځانګړتیاوې خوښوي. He likes your traits. هغه دستا ځانګړتیاوې خوښوي. نو د trait معنا شوه ځانګړتیاوې.
My dear viewers, دا و زموږ د نن ورځې سبق او زه امید لرم چې تاسو به په پوه شوي زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تھینکس.